د سرکاري وړو کوټه کما او خاریان زیاتی په بړخېله کې په مختلف میلونو کې سرکاري وړو تقسیمي کار خاریانو رد کړي دي او دوی مطالبه کوي چې سرکاري وړو دي د یونین کونسلو په سطح تقسیم کړي شي. شکیل احمد اسسټنټ کمشنر هډ کوارټر ملکن تاسو ته مخاطب یم. څنګه چې ټولې صوبې رنګې دلته هم د صوبایي حکومت په هدایاتو باندې د مفت آټا دا پروګرام شروع دی. زمونږ په ټول ډسټرکټ کې ټوټل 29 پوینټس دي. 10 پوینټس په بټهیله سب ډیویژن کې دي او 19 پوینټس په درګې سب ډیویژن کې دي او په دې 29 پوینټونو باندې ډیلی 11417 بیگز ډسټریبیوټ کېږي په مستحق خاندانونو کې او دا به تقریبا یو میاشت پورې د 22 مارچ نه دا پروګرام شروع شوی دی. نو الحمدلله تر دې دمه پورې خو ډېر ښکلی پروګرام روان دی. موږ سره زمونږ لیویز والا زمونږ نور سیول ډیفینس والا او نور زمونږ د سیول سوسایټي ملګري ټول پکې لګیا دي، بھرپور تعاون کوي، کوآپریشن کوي. ټولو نه مخکې خو دا خبره ده چې دا کم وړه موږ له د پریکاته کې راغلي دي نو د دې دا طریقه کار انتهایی غلط دی. د دې نه مخکې چې به څنګه کلو ته راتله ښه په انسانیت او په صحیح طریقه به تقسیمېده. اوس موږ دارې په 4 بجې راغلي یو، زموږ څه زنانه هم راغلي، هلته زنانه او سړي ګډ وډ ولاړ دي. د پښتو معاشره ده، نه څوک د زنانه خیال کوي نه څوک د دیکو خیال کوي او دې زنانو له دې دا پوینټ صحیح کې دغه تاسو په شا وینئ ټول زنانه او سړي زموږ د هغوی میکس ولاړ دي او بیخي لکه د پښتو چې کومه معاشره ده د هغې جنازه ووته. نو مهرباني وکړئ دا وړه دي چې دې نه مخکې څنګه موږ له په ګاډو کې د یونین کونسلو ته راتله، دکاندارانو ته راتله، موږ ته به ښه په سکون میلاوي ده. ما د خپه ماته ده او امې د پښتو له زور راغی صفا هغه الله ته به سوال کوم نو زما خو نور هېڅ څوک هم نشته. من نوکو د جمع سره که نه د هغې نه زه چې رالم او وړه ورکوي زه په خپله رالم زما بچي مچي لکه په مزدورۍ پسې وکې دي دیاړو پسې دي نو زه په خپله رالم. په خدای ته یقین وکړه چې زه رالم نو دونه ځای نه چې زه ورغلی وم زه یې پړ مخې راواچولم. دا څه بېعزتي ده. زنانه پکې ولیږي را برخې ولیږي او په وړو پسې نو دا وړه چې کوم دی چې ورکوي نو ارزان دي کوي بس بیا دونه بېعزتي خو به نه جوړېږي. چې موږ 3 بجې دلته کې راغلي یو او تر اوسه پورې چې دی دقسې ولاړ یو، شروع د میل والا نه کوي چې موږ ته وړه میلاو شي. دا غریبانان دي ټول په تکلیف کې دي. نو یاره زموږ بس دا مطالبه ده چې دا وړه د خلکو ته میلاو شي، شروع کړي چې دا خلک چې دی رخصتېږي که نه. خاریان وایي چې د سرکاري وړو کوټې پوینټس دي زیات کړي شي ولې دې سره به هر کلیوال ته ریلیف پیکج میلاو شي. جواد خان، ملکن، بټخیله.